السلام علیکم درنو دوستانو، یو ډېر افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې یو ماشوم جنې چې عمر یې 7 کاله او عدن نوم یې د اسلام آباد په بارکو علاقه کې د نوې آبادۍ محله عثمانیه قبرستان سره د سره ناروا زیاتې شوې ده. بیا د هغې نه پس په کاڼو باندې په بېدردۍ سره ویشتل شوې ده، تر دې حده چې وژلې ده او د وژلو نه پس یې بیا د دې دغه لاش راوړی دی او په ګلۍ محله کې یې غورځولی دی. قدرمنو، دا واقعه چې همدا نن مخې ته راغلې ده، ټول خلک یې ډېر زیات خفه کړي دي، ځکه چې دغه ډېره زیاته ښکلې ماشومه ده، ډېر انتهایي ظلم زیاتی ورسره شوی دی. ویل کېږي چې پولیسو چاپې شروع کړي دي، یو ملزم یې ګرفتار کړی دی او تر اوسه پورې نور 3 کوم مجرمان چې دي هغوی نه دي نیول شوي. قدرمنو، آخر دا درندګي دا ځناورتوبه تر کومه پورې وي، تر څو پورې چې داسې ظالمانو ته سخته سزا ورنه کړی شي، تر هغې پورې داسې جرمونه نشي کنټرول کېدلی. لکه تاسو وګورئ نو څومره ښایسته ښکلې ماشومه ده او دومره په بېدردۍ سره وژل شوې ده. د دې په کور کې په مور پلار باندې به څه تېرېږي، په مشرانو کشرانو به څه تېرېږي. دعا به کوو چې الله پاک دې دې کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي او مجرمان دې الله پاک تباه او برباد کړي. امین ثم امین.